اوزو د آواز ملکان بل تکړه ملګری محمد هلال سبزی سے تخواست کوم چې راشي استاد سره هم کلام شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتون لیک خپل ملکان د ملګرو ډیره مننه چې داسې ښایسته پروګرام یې را جوړ کړو. زه یو دوه شعرونه ویم بیا یو ډېر زوړ غزل دی هغه به ووایم چې ټکي خالي لوښي دي په ټکو کې نور څه دي، ټکي خالي لوښي دي په ټکو کې نور څه دي، کالي هم زمونږ دي نازکو کې نور څه دي، ټکي خالي لوښي دي په ټکو کې نور څه دي، کالي هم زمونږ دي نازکو کې نور څه دي، ستا په دې وړو وړو بڼکو کې نور څه دي، ستا په دې وړو وړو بڼکو کې نور څه دي، ورک خلک خورک وي نو په ورکو کې نور څه دي. دا غزل دی که مې دا ستا د غم اورګاډی هم په ملا وخیږي، که مې دا ستا د غم اورګاډی هم په ملا وخیږي، بیا به دې هم یادوم پرېږده چې مې ساه وخیږي، که مې دا ستا د غم اورګاډی هم په ملا وخیږي، بیا به دې هم یادوم پرېږده چې مې ساه وخیږي، والله چې لږ وخت پکې نه لګي په ټک قبلیږي، والله چې لږ وخت پکې نه لګي په ټک قبلیږي، د پلار د خولې نه که خیرې وي که دعا وخیږي، والله چې لږ وخت پکې نه لګي په ټک قبلیږي، د پلار د خولې نه که خیرې وي که دعا وخیږي. او دا د بړستنې مبارز ماته معلوم دی صیبه، دا د بړستنې مبارز ماته معلوم دی صیبه، د تشدد پلوي مخامخ اجړا وخیږي. حالانکه زه ټول انسانان چې کوم دي نو هغه یو شان ګڼم، خو دا اصطلاح همداسې مشهوره شوې ده چې د کمزوري چا دپاره استعمالیږي، نو حالانکه هغه هم انسانان دي. او ما د انا په رنګ کې ځان داسې رنګ کړی دی چې ما د انا په رنګ کې ځان داسې رنګ کړی دی چې هیڅ گنجایش نشته که بل رنګ به په ما وخیږي، او اوس به په ټوغو کې هم ستانه ګیلې نه کومه، اوس به په ټوغو کې هم ستانه ګیلې نه کومه، څه چل دی ځکه دروغ هم ویم رښتیا وخیږي، ما ته د خپلې کامیابۍ واړه اثار ښکاره شي، ما ته د خپلې کامیابۍ واړه اثار ښکاره شي، چې مور مې خپل کړي د تندینه مې رڼا وخیږي، او ما ته د خپلې کامیابۍ واړه اثار ښکاره شي، چې مور مې خپل کړي د تندینه مې رڼا وخیږي، او مونږ په دې د لاسه هر ځلې دوکه خوړلې، مونږ په دې د لاسه هر ځلې دوکه خوړلې، پیسې به درکړمه بچیه چې تنخوا وخیږي، او مونږ په دې د لاسه هر ځلې دوکه خوړلې، پیسې به درکړمه بچیه چې تنخوا وخیږي، ویې تصویر درله وباسمه د زړه په کیمره، ویې تصویر درله وباسمه د زړه په کیمره، خو دا رقیب د خوا نه لر کړه چې صفا وخیږي. او د مینې د مکتب نصاب کې دا عجب تاثیر دی، د مینې د مکتب نصاب کې دا عجب تاثیر دی، هلاله دلته که ساقي وي هم ملا وخیږي. ډېره زیاته مننه.